الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبوت ملاو شو نو اول وتا دو منځونه ملاو شو، سحر او د مازیګر، او پس د هغې نه بیا د معراج په شپې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د 5 منځونو حکم وشو چې 5 منځونه وکوئ، او دا ټول 2 رکعاته منځونو سوا د ماښام مونځ د ماښام 3 رکعاته منځو. بیا الله تبارک وتعالی په حکم سره د مازیګر د ماسپښین او د ماسخوتن څلور رکعاته شلو، د ماښام 3 رکعاته او د سحر 2 رکعاته پاتې شلو، او په سفر کې چې کله یې نو هغه 2 رکعاته مونځ به کوئ. اصلي چې کوم مونځ د شروع نه د هغې دا حکم و، نو چې کله 5 منځونو حکم جاري شو نو نبی علیه السلام سره د دې خبرې فکر ولګېدو چې آیا د مسلمانان را جمع کو مونځ دپاره نو څه طریقه اختیار کو چې د مسلمانان جمع کېږي چې د مونځ ټیم دی راځئ اوس مونځ وکړو جمع وکړو. نو دې لپاره نبی علیه السلام د صحابه کرامو نه رایه واغسته او صحابه کرامو نه یې تپوسونه وکړل چې څه طریقه کول پکار دي. نو په دغه ټیم کې چې کومې رایې راغللې په هغې کې مختلف رایې راغللې. یو رایې دا وه چې کله د مونځ ټیم شي نو اوچت ځای کې به اور بلو، نو دا خلق چې د اور ته ګوري نو پته به لګي چې دا د مونځ ټیم دی، لہذا خلق به جومات ته حاضرېږي. نبی علیه السلام دا رائے رد کړله چې دا د مجوسیانو کار دی، اور عبادت مجوسیان کوي، لہذا موږ دا رائے نه منو. یو رائے پکې دا راغله چې د یهودیانو چې کوم بمبور دی هغو پکې آواز کې شپېلۍ غونې وه، باجه غونې، هغه بیګل به چې کوم و هغه بیګل په ذریعې سره هغو خپل عبادت د خلق را بلې، لہذا مسلمانان هم دغه ټایم کې بیګل اول شروع کړي چې مسلمانان جماعت ته راجمع کېږي چې مونځ ټایم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه هم مخالفت وکړو، وی دا طریقه دا د یهودیانو ده او د یهودیانو کار موږ نشو اختیارولی، بل موږ عبادت لپاره خلق راجمع کوو، عبادت ټایم کې بیګل هغه نشو ولی. یو رائے پکې دا راغله چې د جنډه به دغه ټایم کې ودرو اوچتو به خلق به جنډې ته ګوري چې جنډه اوچته شله، لہذا د مونځ ټایم دی راځئ جمع کېږئ. نو نبی علیه السلام له دا رایه هم خوښه نشتله. یو رایه پکې دا راغله چې نصارا عیسایان ته خپل د عبادت په ټایم کې ناقوس څنګه چې نن سبا کې ټالۍ دي دغه شان د هغوی یو لرګی به ټکو، هغې نه به آواز وته، نو هغه ناقوس چې کوم دی هغه به ټکو او د هغې په ذریعې سره به خلق جومات ته راجمع کو، پته به ولګي چې د مونځ ټایم دی. نبی علیه السلام د دې باره کې خاموش شو، دا باقي څیزونه یې خو رد کړل، او یو روایت کې راځي چې دا هم رد کړه چې دا د نصاراو طریقه ده، لہذا مونږ دا نه اختیارو. په دې صحابه کرامو کې یو صحابي و عبدالله ابن زید بن عبدربه، دو سره فکر لایق شو چې نبی علیه السلام مشوره اخیستې ده، لہذا څه عمل کول پکار دي. دې کور ته لاړو او دغه فکر کې و چې شپې خوب یې ولیدو، او په دې خوب کې د ولیدلو چې یو سړی دی، دی وی نه ویښ نه ودو میز کېما، یو سړی دی هغه سکن دغه ناقوس دی د نصاراو والا، او دی روان دی په لارې باندې، نو ما ورته دا ته خرڅئ نه، نو هغه ما ته دې سره به څه کوې؟ ما وی دې سره به دا کومه چې دې سره به مسلمانان د مونځ ټایم کې جمع کومه، دا به آواز به دې وباسو. نو هغه ما ته دا ووي چې افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، د دغه شیز نه غوره شی تا ته ونه ښیم چې کله ته هغه عمل کوې نو هغې سره مسلمانانو له جومات ته رابلې.
ما ورته فقلت بلا ولنا ما ته الفاظ خو هغه طریقه خو چې څه طریقې سره د مسلمانان راوبلو نو ما ته دا الفاظ خل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دا الفاظ وخل بیا لوگوں غاړه شو بیا واپس شو وی کله چې قامت کنه بیا حي على الفلاح نرسو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دوزلوي بیا سار را پاسه دما سیده نبی علیه الصلاة والسلام خاطر اغلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تما خپل دا خوب بیان کو نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایا انها لرؤیا حق ان شاء الله یقینا دا رښتینی خوب دی او دا رښتیا واقع ده لہذا تلاړ شه بلال رضی الله تعالی عنہ اوچت آواز دی هغه ته دا کلمات وښیه د هغه آواز اوچت دی هغه دغه کلماتو سره بانګ ووایي په کله چې بلال رضی الله تعالی عنہ بانګ شروع کو دغه الفاظو سره نو عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خوب چې کوم دی لیدلی دی او هغه راویښ شو یو دم څادر ځان پسې راښکه او د نبي علیه الصلاة والسلام خواته راغی یا رسول الله ما هم دغه خوب لیدلی دی او یو روایت کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دغه خوب لیدلی او دغه الفاظ هغو ته وښودلی شلو د هغې نه وروستو د بانګ دغه طریقه هغه جاري شلله چې دې الفاظو سره به مسلمانان هغه بانګ وایي نو بانګ الفاظ دا جامع او مانع الفاظ دي اول لسر نه د الله تبارک و تعالی بړای په دې کې بیان شوې ده او د الله اکبر نه غټ الفاظ بل نشته دی چې د هغې په ذریعې سره د الله تبارک و تعالی بړای بیان شي چې الله ډېر لوی دی ډېر لوی دی ستاسو نام سوچ کې هغه نه راځي چې هغه څومره لوی دی ډېر زیات لوی دی ورپسې دویم نمبر بیا د هغه د بندګۍ اعلان چې معبود د هغه نه سوا بل څوک نشته دی لہذا اشهد ان لا اله الا الله دا الفاظ چې زه ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته بل څوک حاکم نشته بل څوک مشکل کشا نشته بل څوک حاجت روا نشته دی دا یو الله دی اوس دغه الله ته موږ رسو په کومې طریقې باندې د چا طریقې اختیار کو د چا خبره ومنو چې هغه الله ته موږ ورسو نو پسې اعلان کیږي اشهد ان محمد رسول الله گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی رسول دی لہذا دغه په طریقې باندې متاسو الله تعالی سي او بیا ورپسې تا د آخرت یادي درې شیزونو په دې کې بیان دی توحید بیان دی د رسالت بیان دی او د آخرت بیان دی حي علی الصلاة مسلمانه کامیابی طرف تراشه حي علی الفلاح مسترف تراشه کامیابی طرف تراشه ولی چې موږ دیو کو ته د کامیابی ملاویږي موږ دیو کو ته الله سره تعلق جوړ شو ته د کامیابی ملاویږي اخر کې بیا الله اکبر او لا اله الا الله د الفاظ نو اول سره موازن له پکار دي چې هغه د خپل الفاظ او اصلاح کې الفاظ صحیح کی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بانګ خودلې دی یو روایت کې ابو محذور رضی الله تعالی عنہ خودلې هم دی نو هغې الفاظ الله اکبر راغلي اخري لفظ دا را چې کوم دی ساکن ده د حدیث په کتابونو کې په دې باندې لپاسه څه شی نشته دی زبر نشته زیر نشته پیش نشته دا ساکن به وایي الله اکبر دیم نمبر اشهد ان لا اله الا الله نو ډېر خلک پکې څه وایي هغه وایي اشهد ان لا خاوي دا غلط شو یا هغه اش حمزه چې کوم دا صحیح نه ادا کړي دا غلطه شله یا خو صحیح کې اخر کې الا الله کې نو دا خارا ولدام غلط دی یا بې ځایه ځای راکاږي نو دا الفاظ ځای کول دا موازن لپاره لازمي دي اشهد ان لا اله الا الله هم دقه شان د بیا په اقامت کوم دي اشهد ان محمد رسول الله بس وي اشهد ان محمد رسول الله غلط وي میم من زبر وي دا غلط دی یا اشهد ان محمد رسول الله وي دا هم غلط دی ځکه دې کې محمد رسول الله دی کلمې کې محمد رسول الله
او دې ځای کې دا د نحو قاعده ده اشهد ان لفظ دی او ان خپل چې کوم دی اسم دی هغې له دا زبر ورکړي نو اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا هم غلط دی ایا داسې وایي چې اشهد ان محمد رسول الله دا هم غلط دی نو دواړه الفاظ صحیح کول اشهد ان محمد رسول الله دا به صحیح کول لازمي دي بیا پسې حي علی الصلاة ای به نه وایي یا حي بعضې پوزې کې راولي حي علی الصلاة به هم نه وایي صلاح نه دی ها داخلي کې ساکن د ګول ها صلاح حي علی الصلاة ډېر خلق دې معنی نه پوهېږي دواړه اولني حي علی الصلاة حي علی الفلاح دواړه یو شان ته وایي په دې معنی نه پوهېږي حي علی الصلاح حي علی الفلاح دواړه غلط دي یا دا وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح دا هم غلط دی اولنی صلاح دی دویم فلاح دی فلاح او دویم بعضې پکې وي حي علی الصلاة حي علی الفلاح نه حي علی الصلاة حي علی الفلاح دا الفاظ د دې صحیح کول دي حي علی الصلاة چې دا ووایي تا ووایي راشئ مونځ طرف ته او کله چې تا ووایي حي علی الصلاة صلاح طرف ته راشئ کله ته ووایي حي علی الفلاح فلاح کامیابۍ ته ویلی کېږي فلاح دارین ته راشه کامیابۍ طرف ته او چې کله دا وي حي علی الفلاح ها دې ویله تا وی بیابان او جنګل طرف ته راشه معنی کې فرق راځي د دې الفاظ صحیح کول دا لازمي دي دغه شان بیا قد قامت الصلاة غلط وي هغه ټایم کې قد سوی قد وي قد قامت الصلاة نو قد نه دی قد قاف دال زبر قد قامت الصلاة نو دا چې دا صحیح کو ستا الفاظ صحیح شلو نو بیا د هغې نه وروسته چې بانګ وایې د دې معنی باندې پوهېږې نو الله تبارک وتعالی تعالی ډېر باندې ډېر غټ اجر راکوي نو بانګ الفاظ صحیح کول اولنی مؤذن لپاره دا شرط دی چې دی به بانګ الفاظ صحیح کوي سار بانګ کې ډېر خلک ما کتل هغو غلط وي الصلاة خیر من النوم نه وي الصلاة خیر من النوم یو بوډا هغه ته محسوس هغه بیا چې بانګ وي ټول عمر بانګونه وي وي الصلاة خیر من النوم نو غلط دی الفاظ صحیح کول الصلاة خیر من النوم موز غوره دی د خوب نه معنی دا ده چې الصلاة خیر من النوم معنی بدلیږي الفاظ صحیح کول اول نه دا د بانګ دا لازمي دي کوم چې دا مؤذنان دي یو قاري صاحب سره یو خاص که چې هغه خپله بانګ باندې پوهېږي هغه سره کښېنئ خپل الفاظ چې کوم دی هغه صحیح کوئ ځکه تاسو مقصد دا وي چې مونږ د الله رضا حاصل کړو او دا ډېر لوی دعوت دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین سرشتمې سپارې کې الله فرمایي د هغه نه زیات څو ښایسته کیدی شي چې خلق له د الله طرف ته بلي نو د دې اولنی مصداق مفسرین لیکي چې مؤذن دی بانګ والا دی چې هغه ورځې 15 ځله خلقو ته اواز کوي چې راشه کامیابۍ طرف ته راشه موږ طرف ته د خلقو ته دعوت ورکوي نو دا دعوت چې ته ورکوې نو د الفاظ چې صحیح وي دې کې به اثر هم صحیح زیات وي او د دې باندې به تا ته الله تبارک وتعالی اجر هم راکړي مقصد ستاسو اجر دی مقصد ستاسو ثواب دی مقصد دغه دی چې الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ باندې د مؤذنینو نه خوشحاله وي نو اولنی شرط دا دی چې مؤذن خپل الفاظ صحیح کړي